سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې د اکسل یو فایل یا ټمپلیټ په یو وخت کې په دوو ځایونو کې وکاروئ، لکه یو نفر په کابل کې یو بل نمایندګي یې په کندهار کې وي، دا دواړه غواړي چې په یو وخت کې د یو ټمپلیټ څخه ګټه پورته کړي. نو دا به څنګه کوو؟ راځئ چې په دې درس کې زده کړو. لومړی تاسو وګورئ چې کله تاسو اکسل پرانیستوئ نو په دې کونج کې ښي طرف ته دلته د شیر توکمه وي. تاسو کولی شئ د دې د لارې نه لینک واخلئ او دا لینک راواخلئ. تاسو وګورئ دلته کولی شئ دا کاپي کړئ او د وټساپ د لارې نه خپل ملګري ته ولېږئ. په دې کې یو ستونزه ده. هغه ستونزه دا ده چې د اکسل کوم تاسو ډیسکټاپ کې کاروئ هغه همزمان نشي کولی چې د هغه بل کس سره په لیکه کې وي، ځکه که یو یې کاروي دا بل باید بند وساتي. نو د دې ستونزې د حل دپاره زه یو بل تخنیک تاسو شریکوم چې تاسو انشاءالله د هغې د لارې بیا کولی شئ همزمان ګټه ترې واخلئ. نو راځم دا بندومه، دا ټول فایل زه بندوم. د دې کار دپاره به راشئ تاسو په براوزر د ایج براوزر پرانیزئ چې کوم چې د مایکروسافت د خوا نه دی، او دلته به تاسو ولیکئ اکسل ویب براوزر. صحیح دی؟ په دې باندې کلیک وکړئ او دلته اکسل کلاود مایکروسافت چې دی په دې باندې به کلیک کوئ. البته دلته 365 هم شته، خو دا محدوده دی او دا چې دی بالکل فری دی. تاسو کولی شئ دې نه هر وخت ګټه پورته کړئ. نو دې باندې کلیک وکړئ. اکسل اوس په براوزر کې ماته پرانیستل شو. نو لومړي ځل لپاره چې تاسو غواړئ دا فایل دې کې وکاروئ نو اپلوډوئ به. راځم دلته په اپلوډ باندې کلیک کوم او کوم فایل چې کوم ځای کې ما ذخیره کړی وي د هغې ځای نه به یې پرانیزمه. نو دا فایل ما چیرته دی؟ فرض مثال ډاکومنټ کې دی او دا دی دلته دی. صحیح دی؟ په دې باندې کلیک کوم. دا فایل اوس وګوره ماته دلته پرانیستل شو او زه کولی شم د دې نه ګټه پورته کړم. صحیح شو؟ او که غواړم د بل ملګري سره شریکمه نو راځم دلته اوس شیر ته، په شیر کې کاپي لینک باندې کلیک کوم. بیا به دا لینک کاپي کوم، خو فکر مې وي چې دلته د ایډیټ اجازه مو ورکړې وي. نو کاپي او را به شم دلته، دا به د وټساپ د لارې نه خپل ملګري ته ورولېږم. نو لینک مې دلته پیسټ کو او سینډ به یې کومه. خو دا کولی شي دلته دې باندې کلیک وکړي ډایرکټ یې پرانیزي. خو زه راځم په دې باندې کلیک کوم او دا ځل دا زه په براوزر کې پرانیزم. فکر وکړئ چې دا د کندهار نمایندګي ده او هغه یې پرانیزي. لینک به دلته پیسټ کومه. نو وګورئ فایل ماته پرانیستل شلو او هغه کس چې کوم خانه کې اوس فعاله دی هغه ماته ښیي چې دلته دا کس دلته کار کوي. او ته هم کولی شي چې په دې کې کار وکړې همزمان په دې ترتیب باندې، یا هم دې کې تغییرات راولې. وګوره او بل ملګری چې راشي کوم چې په کابل کې کار کوي هغه وګوري. نو دلته وګورئ ډایرکټ اپډیټ راغی. نو په دې ترتیب باندې تاسو کولی شئ د اکسل فایل آنلاین وکاروئ، د خپل ملګرو سره یو ځای وکاروئ. نو د دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ، لایک او شیر مو هېر نشي. ښې چارې.